السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. هیله لرم چې روغ او جوړ به یاست. ګرانو زده کوونکو، د لیک او لوست اسانه زده کړې په نوم کورس کې مو درته د میم توري کې د مدرسې موضوع راوړې ده. هیله لرم چې یاده موضوع به مو خوښه شي. میم، مدرسه. مدرسه، مدرسه د دیني زده کړو ځای دی. مدرسه د دیني زده کړو ځای دی. زه په مدرسه کې سبق وایم. زه په مدرسه کې سبق وایم. زما ورور په مدرسه کې د قرآن حفظ وکړ. زما ورور په مدرسه کې د قرآن حفظ وکړ. په مدرسو کې لیک او لوست هم ښودل کیږي. په مدرسو کې لیک او لوست هم ښودل کیږي. په مدرسو کې د قرآن کریم دینی کتابونو ترجمه او تفسیر او حفظ درس ویل کیږي. په مدرسو کې د قرآن کریم دینی کتابونو ترجمه او تفسیر او حفظ درس ویل کیږي. ګرانو زده کوونکو، هغه لغاتونه چې په دې متن کې سخت دي اوس به یې درته وژباړو. لغات، معنا: حفظ، قرآن په یادو زده کول. حفظ، قرآن په یادو زده کول. تفسیر، د قرآن کریم ژباړه او تفصیلي معنا باندې پوهیدل. تفسیر، د قرآن کریم ژباړه او تفصیلي معنا باندې پوهیدل. کورنۍ دنده: د میم توري لرونکي کلمې بیلې بیلې ولیکئ. د میم توري لرونکي کلمې بیلې بیلې ولیکئ. ګرانو زده کوونکو، د میم توري کې مو تاسو ته 4 کلمې راوړي دي. لومړۍ کلمه به زه درته د تورو په بڼه ولیکمه، نورې 3 به بیا تاسو ولیکئ. لمونځ. لمونځ چې د تورو په بڼه لیکو: لام، میم، واو، نون، ځې. دا 5 توري چې سره یو ځای کړو لمونځ کلمه ترې جوړیږي. لمونځ، لام، میم، واو، نون، ځې. دا 5 توري چې سره یو ځای کړو لمونځ کلمه ترې جوړیږي. نورې 3 کلمې: معلم، قلم، رنګمال. دا کلمې به تاسو د تورو په بڼه ولیکئ. دوهمه برخه: د میم توري لرونکي کلمې سره یو ځای ولیکئ. د میم توري لرونکي کلمې سره یو ځای ولیکئ. ګرانو زده کوونکو، د میم توري کې مو تاسو ته 4 کلمې د تورو په بڼه راوړي دي. لومړی کلمه یا لغات به زه درته ترې جوړ کړمه، نورې 3 به بیا تاسو جوړې کئ. میم، توی، الف، لام، عین، ه. دا 6 توري چې سره یو ځای کړو مطالعه کلمه ترې جوړیږي. میم، توی، الف، لام، عین، ه. دا 6 توري چې سره یو ځای کړو مطالعه کلمه ترې جوړیږي. نورې 3 کلمې: ملګری، عمومي، جمله. دا 3 کلمې د تورو په بڼه لیکل سوي دي. تاسو به یې د کلمې یا لغات په بڼه ولیکئ. ګرانو زده کوونکو، نن مو تاسو ته د میم توري کې د مدرسې موضوع راوړې وه. لومړی مو درته متن تشریح کړو، ورپسې مو هغه لغاتونه چې په دې متن کې سخت وو وژباړل، او همدارنګه په کورنۍ دنده کې مو درته د میم توري کې 4 کلمې راوړې وې. لومړی کلمه ما درته د تورو په بڼه ولیکله، نورې 3 مو تاسو ته کورنۍ دنده درکړه. په دوهمه برخه کې مو درته 4 کلمې د تورو په بڼه راوړې وې. لومړی کلمه یا لغات ما درته ترې جوړ کړ، نورې 3 مو تاسو ته کورنۍ دنده درکړه. هیله لرم چې یاده موضوع به مو خوښه شوې وي. ګرانو زده کوونکو، د مدرسې موضوع ځان سره 10 ځله تکرار کړئ تر څو په اسانۍ سره وکولای شئ لیک او لوست زده کړئ.